تازه څېړنو ښودلې چې بریتانیايي ځانګړو ځواکونو افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال افغان بندیان د ساتیري لپاره په موټر لاندې غورځولي. د افغانستان په اړه د څېړنو خپلواک کمیسیون د دریو بزګرانو د وژلو او دغه جنګي جنایت له پټولو خبر ورکړی چې بریتانیايي ځواکونه پکې ګرم بلل شوي. دغه ریپورټ د دوو شاهدانو له قوله چمتو شوی چې ویلي دي بریتانیايي ځواکونه له افغان بندیانو سره ناوړه چلند کوي او د دغو قضیو پټولو هڅه یې کړې ده. خو افغانانو پرې خواله رسنیو کې ګڼ غبرګونونه څرګند کړي چې ورته کتنه کوو. په پیل کې رحمان نورزی وایي چې په تیرو 12 لسیزو کې د بهرنیو ځواکونو شتون د افغانانو لپاره یوازې ستونزې او سختۍ راوړي دي. هغه زیاتوي چې دغو ځواکونو په افغانستان کې له ظلم پرته بل هیڅ خدمت نه دی کړی. محمد فواد هلال په خپل طنزیه غبرګون کې پوښتنه کړې چې آیا د هماغه بشرپالان دي چې د افغان ښځو د حقونو لپاره غږ پورته کاوه. هغه د دغو ادعاوو په اړه نړیوال معیارونه او د عمل ترمنځ د تضاد په اړه نیوکه کړې. د خواله رسنیو بل کارونکی نادر دشتي وایي دغو ځواکونو د خپل ساتیرۍ او خوشحالۍ لپاره زموږ بېګناه هیوادوال ووژل. د هغه په وینا د دغو جنایتونو اصلي بڼه خورا لویه او لا هم د روښانتیا غوښتنه کوي. په دې برخه کې د خبریال او د سیاسي چارو شنونکي سمیع یوسفزي شننه او جزئیات په ګډه واورو. په ټولو برخو کې بالخصوص په کندهار، هلمند او روزګان کې ډېرې داسې پیښې وسولې چې خارجي قواو د بشر د حقونو د جنگ د نړیوالو اصولو او د جګړې د محاذ نه مخالفتونه کړي وو، داسې وژنې کړي وي چې هغه د جنګي جرایمو په لیست کې راتللې، خلک وژل شوي وو، وهل شوي وو، ټکول شوي وو، حتی له موټرو او د طیارو غورځول شوي وو دې دپاره چې وښیي څوک ښه نښه ویستلی شي. هغوی په بېګناه خلک په نښه ویستل شوي وو. په اوایلو کې چونکې افغانستان خلک له دې خارجي قواو سره بلد نه وو، خارجیانو ته بیا په ځینو سیمو کې هر افغان طالب ښکاره کېدلو او دوی هم تر ډېر حده پورې په داسې پیښو کې ښکېل شو چې بېګناه خلک پکې ووژل شول. اوس ورو ورو دغه خبرونه مخې ته راځي او د دغه پیښو زړه بوږنونکي تفصیلات مخې ته راځي. دریاب جلا نظر لري. هغه وایي چې انګلستان هیڅکله د افغانانو دوست نشي کېدی. نوموړي له ټولو افغانانو غوښتي چې د هېواد د تاریخ په سمه توګه مطالعه کړي او د بریتانیا په سیاستونو ځانونه پوه کړي. هغه همداراز د افغان نجونو د کرکټ لوبغاړو لخوا د بریتانیا له شاهزاده سره لیدنه او د هغه لاس ښکلول په کلکه غندلي. شمس الحق دا کړنی له یو لوی جنایت بللی او غوښتنه یې کړې چې د ټولنې ټول قشرونه باید دغه کار په کلکه وغندي. هغه د دې جنایت د عاملینو د مجازات کېدو ترڅنګ د قربانیانو کورنیو ته د غرامت ورکونې غوښتنه هم کړې ده. د 2001 او د 2021 کلونو ترمنځ د جګړې له امله 46,000 ډېر افغان ملکي وګړي وژل شوي دي. د جګړې په سیمو کې د ډېرو ناثبت شویو پیښو له امله ښایي اصلي شمېر تر دې هم لوړ وي. د امریکا په مشرۍ د افغانستان جګړې له امله شاوخوا 243,000 کسان وژل شوي دي چې پکې ملکي وګړي، افغان امنیتي ځواکونه، وسلوالې ډلې او بهرني سرتیري شامل دي. بریتانیايي، استرالیایي او امریکایي ځواکونه همدارنګه طالبان او نورې وسلوالې ډلې د جنګي جرمونو له ادعاو سره مخ شوي دي چې پکې ناقانونه وژنې، ځورونې او له بندیانو سره ناوړه چلند شامل دی. ځینې قضیې لا هم د قانوني څېړنو پلټنو په بهیر کې دي. او په پای کې فاروق عمر د یو شعر په لوستلو سره ټینګار کړی چې د هر ظالم عمر لنډ وي. د هغه په وینا د ظالم څراغ تر محشر پورې نه بلیږي او که بل هم شي یوازې د یوې شپې لپاره به وي. این بود بخش رسانه‌های اجتماعی امروز. افغانستان اینترنشنال خانه برای صدای شماست. پس گفتنی ویدیوهای خود را به شماره 0044 73 4000 6000 بفرستید.